د قاسم سلیمانی پر وژل کېدو غبرګونونه. د ولسمشر دویم مرستیال وایي قاسم سلیمانی د داعش خلاف مبارزه کې مهم رول درلود. سردار سلیمانی یک چهره برجسته مبارزات ضد داعش در منطقه بود. د تیر مالی کال قطعی پر څېړلو د ولسي جرګې ټینګار. ولسي جرګه وایي مالیې وزارت ته د پیسو انتقال او د تیر کال قطعی مسله وڅېړل شوې. از افغانستان بانک 15 میلیارد افغانی را یک کشیده وزارت مالیه و 7 میلیارد دیگر 9 میلیارد دیگر را مکتوب دادن. از کمیسیون مالی و بودجه شما باید تقاضای ما است که بخواین نشان در مورد بودجه صحبت کنند. او د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه د نړیوالو خبرګونونو دوام. د سلیمانی وژل کېدو تهران او واشنګټن جنگ ته نږدې کړی دی. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1498 هجري لمریز کال د مرغومې 14 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 4 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. بیان سید ادریس سادات. د ولسمشر غني دویم مرستیال وایي قاسم سلیمانی د داعش خلاف مبارزه کې مهم رول درلود. سرور دانش چې په کابل کې د اساسي قانون په تړاو یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې د قدس ځواکونو قماندان قاسم سلیمانی عراق او سوریه کې د داعش خلاف مبارزه کې مهم رول درلود. دانش وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د نیابتي جګړو پر ډګر بدل شي. هیله لري چې د سیمې تحولات د افغانستان سولې بهیر اغیزمن نه کړي. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي وایي د واشنګټن او تهران ترمنځ هر ډول پوځي او سیاسي شخړه په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له امله بدې پایله لرلی شي. پوره تفصیل په دې ریپورت کې. په عراق کې د ایران د قدس ځواکونو د قماندان قاسم سلیمانی ترور په نړیواله کچه او افغانستان کې مختلف او متفاوت غبرګونونه لري. د ولسمشر غني دویم مرستیال چې د اساسي قانون په تړاو جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل چې قاسم سلیمانی د ایران یو خورا غښتلی نظامی قماندان و او د داعش خلاف مبارزه بریالی و. سرور دانش وایي چې سلیمانی په عراق او سوریه کې د داعش خلاف مبارزه کې مهم رول درلود. سردار سلیمانی یک چهره برجسته مبارزات ضد داعش در منطقه بود. بدون شک هر نوع برخورد خشن و خارج از قواعد بین المللی در هر شرایطی بر وخامت اوضاع می افزاید. په داس حال کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف په خپل اعلامیو کې د امریکا د غبرګ د نړیوالو اصولو تر پښو لاندې کول ګڼلي. د ولسمشر غني دویم مرستیال وایي چې د بهرنیو هیوادونو هر ډول چلند چې له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وي د سیمې لپاره پیچیده او له ګواښونو ډک دی. سرور دانش وایي چې د افغانستان سوله د سیمې له هیوادونو سره تړلې ده او هیله لري چې د سلیمانی وژل کېدل به په افغان سولې کوم اغیزه ونه لري. ما امیدوار هستیم تحولات منطقه بر کشور ما تأثیرات منفی نداشته باشد و روند صلح افغانستان را متأثر نسازد. ما به همه کشورهای دور و نزدیک و مخصوصا همسایه‌های افغانستان اطمینان می‌دهیم که از افغانستان بر علیه منافع هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و به کسی هم اجازه داده نخواهد شد که منافع ملی افغانستان را نادیده بگیرد و از افغانستان به عنوان صحنه جنگ‌های نیابتی استفاده کند. ارګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر خلاف وکاروي. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ هر ډول نظامی او سیاسي شخړه په افغانستان کې د امریکا د نظامی حضور له امله افغانستان ته بدې پایلې لرلی شي. افغانستان کې هم د دوی پایګاه نظامی حضور لري نو زه فکر کوم چې خپل تاثیرات لري. چیرته ایران او امریکا په منځ کې یو نخته شروع شي یا جنگ شروع شي نو خامخا خپل تاثیر لري. ایران د مونږ همسایه ده، هغه سره مونږ روابط لرو، تجارتي روابط لرو. د مونږ افغانان هلته ډېر اوسېږي، کورونه دي، کار کوي، روزګار کوي. دې کې شک نشته چې 100% خپل تاثیر لري. چون ځکه منفي اثرات به وکړي او زمونږ په روابطو د ایران او د افغانستان چې ځکه امریکایان موږ سره په دلته میشت یو
تر تقریبا 2023 کال پورې په ولسي جرګه کې چې د خلکو ته موږ سره یو قرارداد کړی نو د یوې خوا نه چې د امریکایانو د ایرانیانو ارتباط او تعلقات ډېر خړپل او ډېر جدي او ترنګلي دي د بلې خوا نه چون ایران موږ سره ګاونډي دي نو د حکومت نه خواهش او تقاضا او غوښتنه دا ده چې دا باید خپل دغه وساتي بېطرفي وساتي چون ایران زموږ ګاونډي دي. د قاسم سلیمانی په اړه ویل کیږي چې په عراق، سوریه، لبنان، افغانستان او پاکستان کې تیت او پاشلې ډلې تر یوې قماندې لاندې راټولې کړې وي او په منځني ختیځ کې د داعش، متحده ایالات او نورو سیمه ییز لوبغاړو پر وړاندې د هغوی د نفوذ او قدرت د مخنیوي په هدف کارولې. د افغانستان بانک څخه د مالیې وزارت ته د 15 میلیارډ افغانیو په تړاو وضاحت ورکړل شي. د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان بانک څخه مالیې وزارت ته د 15 میلیارډ افغانیو انتقال سره هم مهاله د 1490 مالي کال قطعي سرغړونکو د مجازات غوښتنه کوي. دوی د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ ممکنه توافق ته په اشارې سره وایي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ هم باید توافق او وربند ټینګ شي. په ورته مهال د ولسي جرګې نننۍ عمومي غونډې پر مهال د نصاب نه تکمیلېدو له امله عمومي اجنډا کې شامل مسایل تر بحث لاندې ونه نیول شول. غیر حاضر محترم عزیز جلیس مریض د ولسي جرګې غړي د مالیې وزارت له لوري له افغانستان بانک څخه د 15 میلیارډ افغانیو انتقال موضوع په تړاو د وضاحت غوښتنې ترڅنګ د 1490 مالي کال بودیجې قطعي سرغړونکو پر وړاندې د قانوني اقداماتو غوښتنه وکړه. از افغانستان بانک 15 میلیارد افغانی را یک کشیده وزارت مالیه و 7 میلیارد دیگر 9 میلیارد دیگر را مکتوب دادن. از کمیسیون مالی و بودجه شما باید تقاضای ما است که بخواین در مورد بودجه صحبت کنن و وقتایی است که بر رخصتیام کم وقت مانده باید در این مورد ما شما توجه خود مسئله قطعی است. جناب رئیس صاحب، وکیل صاحبا، هیئت اداری، ما شما 8 ماده مصوبه داشتیم در مجلس. امیدوارم همین مصوبه ها تطبیق شود و چیزی را که فیصله کردیم عملی شود تا اینکه آدمایی که خیانت کردن اینا به جزای اعمال خود برسند. بلخوا وکیلان د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافق لاسلیک سره هم مهاله له افغان حکومت سره د توافق او وربند ټینګېدو غوښتنه لري او په خبره یي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت باید د سولې پروسې په اړه د حکومت دریځ د ولس استازو ته روښانه کړي. توافقی که بین امریکا و طالبان امضا می شود در صورتی که به کدام مرجع بین المللی ارائه می شود باید همراه باشد با توافق حکومت افغانستان و طالبان. یک وزارت به نام صلح داریم. این وزیر خواسته شود برای ما برای وکلای خانه ملت گزارش داده شود که پروسه صلح به کدام طرف روان هست و سیاست حکومت و در مجموع دولت افغانستان در قسمت صلح چی هست، در گفتگوهای صلح اولویت ما چی هست. د ولسي جرګې اداري پلاوي په نننۍ عمومي ناسته کې حاضري واخیسته چې د 250 وکیلانو له ډلې 143 استازي غیر حاضر وو چې په دې ډله کې د جرګې د 12 کمیسیونونو رئیسانو څخه 10 رئیسان هم غیر حاضر وو. با کمال تاسف که امروز هم نتونستیم که نصاب ما تکمیل بکنیم. فعلا 143 نفر غیر حاضر است. 15 کس 8 کس دایمي غیر حاضران لرو. رئیس صاحب په هفته کې 2 ځلې روکي راستي. دا په دې معنی باندې چې نه راځم او روکه راستم، نه مریض وي نه کار لري، هغه دایمي غیر حاضر وي. هیڅ کله د شروع څخه د تقنیني دورې تر اوسه پورې 15 جلسې نه دي راغلي. هغوی هر ورځ روکي راستي. وکیلی که 20 روز مسلسل 20 روز متداوم غیر حاضر است، وظیفهش به تعلیق در میاد. تمام امتیازات، پاسپورتش، کارت وکالتش، مسئولیتش، معاشاتش گرفته می شود و خودش یک وکیل نیست دیگر. د ولسي جرګې نننۍ عمومي ناستې اجنډا کې د تقنیني فرمانونو په شمول 6 موضوعات د بحث او رایګرۍ لپاره په نظر کې نیول شوي وو چې د نصاب نه تکمیلېدو له امله ناسته بې پایلې پای ته ورسېده.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ بهیر بشپړ شوی دی. یاد کمیسیون وایي له 3 ولایتونو پرته په پاتې ټولو ولایتونو کې ثبت شوي شکایتونه ډلبندي شوي او هڅه کیږي چې دغه پروسه پر ټاکلې نیټه نهایي وبشپړه شي. کمیسیون وایي پر ټولو زیات شکایتونه د ثبات او همګرایۍ دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو لخوا ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې د شکایتونو تصنیف بندي بشپړه شوې، خو په 3 ولایتونو کې د تخنیکي ستونزو له امله دغه پروسه لا نه ده نهایي شوې. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د هیواد په 11 ولایتونو کې 14,960 شکایتونه ثبت شوي چې په بیلابیلو کټګوریو ویشل شوي دي. از مجموع 31 ولایتی که تمام گزارششان پس دوباره برای ما رسیده و تقسیم بندی و جدول بندی شده، البته 3 تا ولایت به خاطر مشکلات اینترنتی اینا که ما با اونا دسترسی نداشتیم. البته این گزارش از روز پنجشنبه نهایی شده بود، از امروز انشالله تا شب نهایی میشه. از 31 ولایت 14,760 تا شکایت در 31 ولایت ثبت شده. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د مشخص نومان په ګټه د رایو زیاتول او کمول، له وخت وړاندې او وروسته د رایو کارول، له دلیل پرته د رایو ابطال او غیر بایومتریک رایو ته اعتبار ورکول هغه موارد دي چې زیات شکایتونه په تړاو ثبت شوي دي. مسؤلان وایي له ثبت شوو شکایتونو څخه 1,300 هغه غیر معجب بلل شوي، خو څه باندې 8,000 شکایتونه جدي بلل شوي دي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ثبات او همکارۍ دولت ساز او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري تر ټولو زیات شکایتونه ثبت شوي دي. شکایات که از سوی تیم دولت ساز ثبت شده و در اینجا گزارش شده بر موضوعات متعدد 3,232 شکایت. شکایات از تکید ثبات و همگرایی 5,372 شکایت. شکایت های از سوی تکید صلح عدالت اسلامی 3,624 شکایت و از تکید عدالت و امنیت 1 شکایت. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مسؤلان وایي د پاتې 3 ولایتونو د شکایتونو تصنیف بندي هم پیل شوې او هڅه کوي چې دغه پروسه پر خپل وخت نهایي او بشپړه شي. بلخوا د ولسمشر دویم مرستیال وایي د افغانستان لپاره د موقت حکومت جوړېدو طرحه ناقصه ده. سرور دانش د اساسي قانون د تصویب 14مې کلیزې لمانځغونډې ته وینا کوله چې ځینې داخلي او خارجي کړۍ پر حکومت فشار راوړي او د سولې خبرو کې د موقت حکومت طرحې وړاندې کوي چې دا کار افغانستان یو وار بیا شاته بیایي. دانش وایي له وسلهوالو طالبانو سره د بریالۍ مذاکراتو لپاره باید لومړی اوربند او دویمه مرحله کې د افغان حکومت په محوریت بین الافغاني مذاکرات وشي. په ورته وخت کې د یادې غونډې یو شمېر ګډونوال د افغانستان اساسي قانون غوره بولي، خو پر بیاکتنې ټینګار کوي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش چې د اساسي قانون د تصویب 14مې کلیزې د نمانځنې په هدف جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، یو ځل بیا د موقت حکومت سره مخالفت وښود. سرور دانش وایي چې په دې وروستیو کې د ځینو کورنیو بهرنیو افرادو او اشخاصو لخوا د موقت حکومت د جوړېدو غږونه پورته کیږي چې دا کار پر حکومت د فشار راوړل دي. دانش وایي چې د موقت حکومت جوړېدل هیواد بیرته شاته بیایي. برخی از حلقات داخلی یا خارجی امروز به بهانه صلح و یا با شعار صلح طرح‌های مانند طرح اداره موقت را تعقیب میکنند تا از این طریق هم دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهند و هم در آینده منافع خود را تامین کنند، در حالی که این یک طرح واقعا نسنجیده است که یک بار دیگر افغانستان را به عقب برمیگرداند و به ثبات سیاسی و نظام سیاسی و حقوقی کشور لطمه میزند. د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې د سولې خبرو کې د باور فضا د رامنځته کېدو لپاره یو عمومي اوربند ته اړتیا ده او په دویمه مرحله کې باید وسلوال طالبان د افغان حکومت په محوریت کې بین الافغاني مذاکرات وکړي. دانش وایي چې د سولې کلي همدا 2 مرحلې دي او دا به وکولی شي چې افغانستان پایدارې سولې ته ورسوي. ما به این باوریم که برای اعتماد سازی در مرحله اول برقراری آتشبس عمومی در افغانستان یک ضرورت جدی است و در مرحله دوم مذاکرات مستقیم بین الافغانی با محوریت دولت
جمهوری اسلامی افغانستان که این میتونه کلید اصلی آغاز عملی روند صلح در افغانستان باشه. د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسیون وایي چې روان جنگ د قانون پر تطبیق منفي اغیز کوي او په جګړه کې په سمه توګه د قانون تطبیق ستونزمن دی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال نیوکه کوي چې د ولسمشر لخوا ځینې داسې فرمانونه ولسي جرګې ته استول کیږي چې کاملا د اساسي قانون خلاف وي. جنگ روان تاثیرات منفی بالای تطبیق کامل قانون اساسی وارد و تا تاثیرات ناگوار آن بالای حقوق و امتیازات افراد که اکثرا مشمول فصل دوم قانون اساسی می باشد دارد. یو مشکل سره موږ مخامخ یو چې واقعا بعضی تقنینی فرامین دي، بعضی زموږ هغه قوانین دي چې په 200 باندې تصویب شوي دي، بعضی هغه قوانین دي چې هغه مالی بار لري، مګرم نه پوهېږم چې سره د دې ټولو مشاورینو او خصوصا چې هلته خپله جناب دانش صاحب حضور لري، موږ ته بعضې قوانین راځي چې هغه صریحا د قانون اساسي سره په خلاف کې. په کابل کې د افغانستان اساسي قانون 14مه کلیزه داسې مهال نمانځل کیږي چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره قانون اوسنی اساسي قانون دی، خو ټینګار کوي چې دغه قانون باید له سره وکتل شي. بلخوا د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي ځینو کسانو نوې ډله اعلان کړه. د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په نوم دغه جریان وایي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تر راتګ وروسته داسې هیلې وې چې د حزب اسلامي یووالي لپاره به کار کوي، خو دا کار ونه شو. یاد جریان په خپله اعلامیه کې هر څه ژر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتو د سولې خبرو د چټکتیا غوښتنه کوي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وویل چې دغو کسانو پخوا له دوی لار جلا کړې وه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او شمېر غړو د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په نوم نوی جریان اعلان کړ. دغه جریان چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په حزب اسلامي کې مهم رول درلود، د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان شوراګانو اتحاد تر نامه لاندې خپل موجودیت اعلان کړ. ما امروز مارخه 14 جدی سال 1358 تحت چتر اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان اعلان موجودیت می نمایم. این اقدام نباید به هدف ایجاد تفرقه و تجزیه در حزب اسلامی افغانستان تلقی گردد، بلکه می خواهیم در سرنوشت تاریخ ساز کشور رول مهم سازنده و ارزنده ایفا نماییم. دوی وایي تمه یې درلوده چې وروسته له یوې اوږدې مودې د حکمتیار راتګ به د دې لامل شي چې ټول مشران په یوه ټغر راټول کړي، خو دغه چاره ترسره نه شوه. دوی وایي چې حکمتیار د حزب اسلامي یووالي لپاره کار ونه کړ. هغه وخت کې چې جلالماب حکمتیار صاحب افغانستان ته روانو، زما نه د ټول افغانستان توقع و امید دا و چې انجینر صاحب وکولی شي دا ټول افغانستان په ځان راټول کړي او یو ملي یووالی، ملي وحدت رامنځته کړي. جمعه خان همدرد وایي چې په اوسني وضعیت کې د سولې ټینګښت یوه اړتیا ده. نوموړی ټینګار کوي چې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد غړي د سولې ټینګښت ته ژمن دي. اتحاد شوراهای حزب اسلامی افغانستان با آوردن صلح و ثبات متحد بوده و در این راسته به سعی و تلاش پیگیری خوش ادامه خواهد داد. دوی همداراز په خپل اعلامیه کې له افغانستان څخه د بهرنیانو د وتلو غوښتونکي شوي دي. د حزب اسلامي دغو غړو شاوخوا 2 اونۍ مخکې له ګلبدین حکمتیار څخه خپله لار جلا کړې وه، خو تر رسمي اعلان مخکې د دې ډلې ډیر شمېر کسان بیرته له حکمتیار سره یو ځای شوي دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو ترانسپورټي ترمینال په زور له ښاره بهر انتقال شوی. د شمال او شمال ختیځو ولایتونو ترانسپورټي شرکتونو خاوندانو او د دې لارې موټر چلوونکو د ملي شورا ودانۍ مخې ته له ښاره بهر د ترانسپورټي ترمینال د انتقال په هدف اعتراض کړی دی. دوی وایي د لومړۍ 14مې و 8مې حوزې پولیس هم د ترانسپورټي ترمینال په لیږد کې له یو زورواکي سره غیر قانوني همکاري کوي.
د ملي شورا ودانۍ مخې ته د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د ترانسپورتي شرکتونو خاوندان او د دې لاین موټر چلوونکي د اعتراض په توګه راټول شوي دي. دوی وایي د ولسي جرګې د شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې وه چې د حکومت له لوري د معیاري ترانسپورتي ترمینال تر جوړېدو پورې به د شمال ترانسپورتي ترمینال حضوري چمن باغ سیمه کې وي، خو اوس یو زورواکي د پولیسو په همکارۍ خیرخانه کوتل ته انتقال کړی دی. سم شکایت ولسی جرگه فیصله کردن الا ترمینال میاری که از طرف دولت جمهوری افغانستان ساخته میشه، از طرف وزارت ترانسپورت ساخته میشه، باید وسایط شمال شرق امی سرویس ها باید مسافرین خود انتقال بده. اما با تعصب آمرت اوضاع اول پلیس میایه و اوضاع 11 اوضاع 16 دروازه چرا بسته میکنن؟ دروازه ترمینال روبروی باغ چمن حضوری بسته میکنن. دلته راټول اعتراض کوونکي له ملي شورا او حکومت څخه غواړي چې دوی او مسافرین یې له ګډو ستونزو او ځورونو سره مخ دي او باید د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. بازار میبره ما را ترانسپورت شخصی جور کرده، ما نمیریم هر وقت تایرای ما را یک جوره تایر ما $1000 از میاره که برچه بش کده میره لطکوب میکنه، هیچ کس داد ما را نمیرسه. ما آمدیم در خانه ملت بر ما ترمینال دولتی جور بکنه و نمیخوایم در ترمینال شخصی بریم. خواست ما واقع بینانه نمیسته. خواست ما اگر رسیدگی نشه ما به تظاهرات خود ادامه میتیم و حق خود از دولت میخوایم. کورنیو چارو او د ترانسپورت وزارت مسؤلین د شمال او شمال ختیځو ولایتونو د ترانسپورتي ترمینال انتقال په اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د لیبیا مخالف پوځي مشر خلیفه حفتر د هیواد ته حکومت د ملاتړ لپاره د ترکي ځواکونو د ور استول کېدو پر پریکړې توند غبرګون ښودلی ده. جنرال حفتر چې ملیشه د لیبیا پر ختیځ واکمنه ده، دغه هیواد پر ټولو خلکو غږ کړی چې د ترکیې د تیري پر وړاندې له خپلې خاورې دفاع وکړي. هغه دا ګواښ هم کړی چې ترکي پوځیان په زور له لیبیا وتلو ته اړ باسي. خلیفه حفتر اردوغان تورن کړی چې ګنې د عثماني امپراتورۍ په سیمو د کنټرول د بیا ترلاسه کولو هڅې کوي. او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیماني د وژل کېدو پر وړاندې په ایران، عراق، امریکا او نوره نړۍ کې غبرګونونه دوام لري. ایراني چارواکي وایي بیړه نه کوي، خو امریکا متحده ایالاتونو ته به د دوی په وینا د دې جنایت ځواب په مناسب وخت حتما ورکړي. شنونکي وایي د ایران پر دې مشهورو پوځي چارواکي برید واشنګټن د یوې بلې جګړې یو قدمۍ ته رسولی دی. خو په امریکایي سیاستونو کې داسې کسان هم شته چې د ایران د نظامي فشارونو له امله زیاتېدو ملاتړ کوي او د دوی له ډلې مخکښ جمهوري پال سناتور لنسي ګراهام د ایران د تیلو پر چاڼځایونو د بریدونو وړاندیز کړی دی. د امریکا لخوا د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیماني او د عراق د حشد الشعبي شیعه ملیشې د مرستیال ابو مهدي المهندس د وژل کېدو پر وړاندې غبرګونونه دوام لري. ډیر له دې ویره او اندېښنه لري چې دغه کار ایران او امریکا د پوځي ټکر یو قدمۍ ته رسولی دی. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دغه برید وروسته ویلي دا قاسم سلیماني د وژلو امر د دې لپاره ورکړی چې ایران سره د جګړې مخه ونیول شي. دغه بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم ادعا کړې چې پر سلیماني برید د دې لپاره شوی چې په نږدې راتلونکي کې د امریکا په ګټو د حملې د پلان مخه ونیول شي. زموږ د اقدام د جګړې د مخنیوي لپاره وو، د جګړې د پیلېدو لپاره نه. دا برید د دې لپاره وشو چې په نږدې راتلونکي کې د امریکا پر ګټو د برید مخه نیول شوی وي. اعلام میکنم امریکایی ها در دنیا دیگر آرامش د تهران او واشنگټن ترمنځ د زیاتیدونکو تقابل کچه لدی هم جوتیږي چې امریکا خپل اتباعو ته له منځني ختیځه د وټلو سپارښتنه کړې او ترڅنګ یو مخکښ جمهوریت پال سناتور لنسي ګراهام ویلي چې امریکا باید د ایران د تیلو په چاڼځایونو هم بریدونه وکړي. ګراهام ویلي کله د ولسمشر ټرمپ پر ځای وای نو قاسم سلیماني په عراق او سوریه کې نه بلکې د نن په ایران کې پنهخه کاوه. هغه زیاتوي چې ایران د اقتصادي فشارونو پر وړاندې د مقاومت توان نه لري او د ځوابي اقداماتو د مخنیوي لپاره باید د تیلو تصفیه خانې هم له منځه یوړل شي. We all know
که زه د ولسمشر په ځای وای ما اهداف په عراق او سوریه کې نه بلکې دننه په ایران کې په نښه کول اقتصادي اهداف چې د هیوادونو اقتصاد نړوي. راتلونکي احتمالي ګامونه به د ایران د تیلو د تصفیې او پلورلو د توان له منځه وړل وي. دغه چانځایونه د ایران د اقتصاد وروستۍ وسیلې دي. خو د امریکا غنو دیموکراتو سیاستوالو او راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته د دغه ګوند ځینو نوماندانو بیا انتقادونه کړي چې د ټرمپ حکومت د سلیماني په وژلو سره متحده ایالتونه د یوې بلې خونړۍ جګړې پر پوله درولې دي. په سنا کې د دیموکراتانو مشر چاک شومر ویلي چې ټرمپ په دغه کار سره امریکا د یوې بلې داسې جګړې تر پولې رسولې چې هغه کمپاینونو کې د ختمولو ژمنې کولې. د امریکا د کانګرس د ولسی جرګې د اطلاعاتو د کمیټې رئیس آدم شیف او دیموکرات سناتور تام بیودال ویلي پر سلیماني د برید د اړتیا لپاره د ټرمپ د حکومت دلایل هم قانع کوونکي نه دي. ایران بیا د قاسم سلیماني د غچ د اخیستو ګواښ کړی. آثار این خطا رو نه امروز در طول سالهای آینده خواهند دید و مشاهده خواهند کرد. بی تردید اگه آمریکا منفور بوده که بوده به مراتب امروز منفورتر شده، چه در میان مردم ایران چه در میان مردم عراق. و این که این سردار بزرگ ما به دست نیروهای آمریکایی، این جایگاه این بزرگوار همین بود که به دست یک فرد معمولی یا یک تروریست معمولی شهید نشه، به دست بزرگترین تروریست تاریخ شهید شد. ایرانی شنونکي وایي چې قاسم سلیماني د ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو برعکس چې هیوادونو ته بې اجازې سفرونه کوي عراق او سوریه ته رسمي سفرونه کول. د ایران د پارلمان د امنیتي کمیسیون رئیس مجتبی زولنور ویلي چې دوی به په سړه سینه امریکا ته ځواب ورکړي. هغه ویلي د دوی ځواب به دقیق او دښمن ته زیات زیان راړونکی وي. د ایران د خبرګانو د شورا د رئیس هیئت غړي احمد خاتمی ویلي چې د دوی هڅه به دا وي چې حتی یو امریکایي سرتیری هم په عراق کې پاتې نشي. په نړیوالو خبرګونونو کې روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم د ایران د قدس ځواکونو په قومندان د امریکا برید غندلی او اندېښنه یې ښودلې چې دا پیښه به منځني ختیځ کې د کړکېچ اور لا تود کړي. دغو هیوادونو له دواړو خواو د زغم او د کړکېچ د ډېرېدو د مخنیوي غوښتنه کړې او دا برید د نړیوالو اصولو ماتول ګڼلي. د قطر بهرنیو چارو وزیر هم د شنبې په ورځ په ناڅاپي ډول د منځګړیتوب لپاره تهران ته تللی او له ایراني چارواکو سره یې لیدلي دي. قطر له امریکا او ایران دواړو سره ښې اړیکې لري او منځني ختیځ کې د امریکا تر ټولو ستره پوځي اډه هم د هیواد کې ده. له دې سره سم اوسنۍ خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسې د کابل نیوز له پاتې خبري او سیاسي خبرونو سره اوسئ. تر بیا د خدای په امان.